راځئ تر هر څه مخکې الحمدلله ووایو، د الله تعالی شکر ادا کړو، ځکه داسې یوه موقع الله پاک موږ ته راکړه چې بختور انسانان یې ترلاسه کولی شي. د روژې مبارکه میاشت الله تعالی په خپل فضل او مهربانۍ باندې د میاشت موږ ژوندي پاتې کړو، د میاشتې ته یې راورسولو. لنډه موده خو لوی او طلایي فرصت. تېرې 11 میاشتې موږ او تاسې شاید د فامیلونو، د ځان لپاره، د دوستانو لپاره په شب نشینیو، په چکرونو، بانډارونو، خوبونو، خوراکونو او محفلونو تېرې کړې وي. خو دغه 10 ورځې یا شاوخوا یوه میاشت د الله تعالی لپاره په دې نه ارزي چې ځانګړې کړو. د تېرو 11 میاشتو یا شاوخوا یوه کال هغه ګناهونه، تېروتنې او ناکاري چې موږ کړي دي په دې 10 ورځو کې جبران کړو. آیا په دې نه ارزي چې دغه څو ورځې محدود فرصت چې الله پاک موږ ته راکړی دی په عبادت، په نیکیو، په ښېګڼو باندې یې تېر کړو، الله پاک پکې راضي کړو او د خپل 11 میاشتو ګناهونو او تېروتنو جبران وکړو؟ که داسې نه کوو نو کله به د خپل ژوند او د ځان د بدلون لپاره داسې طلایي موقع لټوو؟ بیا خو دا معلومه نه ده چې آیا راتلونکې میاشت، راتلونکې روژه به موږ فرصت ولرو، ژوندي به پاتې شو، اجل به مو پوره وي او که نه. له دغو محدودو ورځو چې پاتې دي پوره او اعظمه استفاده وکړئ، جدي راویښ شئ، له غفلته راپاڅېږئ. که دغه میاشت کې ځان بدل نه کړئ بیا به وایئ چې ای الله موږ بیرته ستا نه کړه، ښایي موږ نیک عملونه وکړو خو تا ته به دا موقع نه وي بیا، ځکه چې دغه طلایي فرصت ته به ته نه یې رسېدلی. او که دا وخت ځان بدل نه کړې ښایي بیا هیڅکله دا موقع در نه کړل شي. له غفلته راویښ شه، په ځان باندې رحم وکړه، له روژې پوره استفاده وکړه. السلام علیکم.